بین الافغاني مذاکرات کوم ځای ته ورسېدل؟ تازه کوم پرمختګونه شوي، څه ویل شوي او څه روان دي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. په قطر کې بین الافغاني مذاکرات روان دي چې تازه د سې شنبې په مازدیګر 4:30 بجې د افغانستان د اسلامي جمهوریت پلاوي او د طالبانو د پلاوي ترمنځ لومړنۍ ناسته ترسره شوې. د مرکچي پلاوي غړي نادر نادري ویلي اوس به د دواړو خواو د تماس جلې خپلو کارونو ته دوام ورکوي او د خبرو طرز العمل او مهالویش به ټاکي. نوموړی زیاتوي چې تر هغه وروسته به د مذاکراتو د اجنډا په اړه ناسته ترسره کیږي. نادر نادري پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د یادونې ده چې د ناستو د طرز العمل په اکثرو مواردو توافق شوی او کمه برخه یې پاتې ده. په ناسته کې د دواړو ټیمونو لخوا دوه کسان د ارتباط او تماس لپاره وټاکل شول. دغه راز د دواړو لورو مشرانو په ناستو کې د خبرو پر مهال د زغم او تحمل سپارښتنه وکړه. په هر حال د پام وړ خبره دا ده چې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان او همداراز د افغان دولت مرکچي پلاوي پر ټویټر پاڼو یو ډول کلمات راغلي او یا په ساده اصطلاح د لومړنۍ ناستې په اړه ګډه اعلامیه خپره کړې چې ښایي د دواړو ډلو ترمنځ د رسنیزې همغږۍ نښه وي چې دا ډېر مثبت ټکی دی. په هر حال دا هم ډېر پرمختګ دی چې لومړنۍ ناسته وشوه. تماس ډله لګیا ده د ناستو د طرز العمل په اړه غږیږي او ژر به یې بشپړ کړي. ګډه اعلامیه خپره شوې، وروسته به په اجنډا کار کیږي، بیا به په اړوندو موضوعاتو بحث کیږي. باور دا دی چې سیاسي نظام او اوربند به د دې مذاکراتو دوه تر ټولو جنجالي مسایل وي. په هر حال دا چې د افغانستان جګړه پیچلې ده نو مذاکرات به هرومرو اوږده او جنجالي وي چې هم باید مرکچیان او هم باید د افغانستان خلک حوصله ولري. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو مې په لیه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.